په سمنګان ولایت کې د ثبات او همپالنې ټیم په ټاکنو کې خپله بریا د یو لاریون په ترڅ کې ولمانځله. په نوموړي لاریون کې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو سلګونو پلویانو ونډه اخیستې وه. دوی له ځان سره د همشمول او موازي حکومت شعارونه لیږدول. څو ورځې وړاندې د ثبات او همپالنې ټیم مرستیال عبدالرشید دوستم ګواښ کړی و که چیرې غوښتنې ونه منل شي د شمالي ولایتونو لپاره به نوي والیان وګماري او همداراز یې په خپلو پلویانو باندې غږ کړی و چې د عدالت غوښتلو لپاره دې واټونو ته راوځي او په لاریونونو دې لاس پورې کړي. یو تن لاریون کوونکی وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ثبات او همپالنې ټیم سره ټګي کړي او زیاتوي چې کمیسیون دې ژر تر ژره ډاکټر عبدالله د ولسمشر په توګه وټاکي. همگرایی اینا اردشان مخالف هستند، باید اینا آزاد جور بین در بین خودشان پادشاهی ما را تعیین کنند، مردم آزاد در کار غریبی خود برسد. دال نکنند مردم اونمو بدبختی است، اونمو باز امو جنگ زیاد میشه، جنجال زیاد میشه، بین مردم یک پشت خون زیاد میشه، انفجار. په یاد ولایت کې لاریون کوونکو د بازار هټۍ هم تړلې وې چې خلکو د نورو ستونزو سربیره شکایت کوو چې پیر او پلور په ټپه ولاړ ده. اما خلکو غوښتنه کوله چې مخالف ټیمونه د توافق ته ورسیږي. په دې اړه یو تن ځایي اوسیدونکی وایي و از حکومت میخوایم بشینه بینشان در توافق برسه که حکومت یا همه شمول خواهان مردم باشه، مردم افغانستان، یا که جمهوریت است، هر کدامش است. اینا خواهش ما از حکومت همی است که امیر از به توافق برسه. اونا بسته است راستی مردم است، مردم ها بیخی از کاروبار از غریبیش مانده. ما خواهش ما از حکومت همی است که یک صلح آرامی پیش روی بگیره. د یادولو وړ ده چې په شمالي ولایتونو کې خلک د ثبات او همپالنې ټیم او په ختیځو لویدیځو ولایتونو کې خلک د دولت جوړونکي ټیم بریا لمانځي، خو عامو خلکو ته کیسه لا هماغسې مبهمه پاتې ده. شفیع الله ستانکزی، میلمه راډیو، سمنګان.